درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، وخت مو بخیر. د نن ورځې ډیر مهم تازه او لنډ خبرونه له موږ څخه په لنډو کې واورئ. کرکټ بورډ ترلاسه شوي اسناد ښیي چې د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس فرهان یوسفزی د نږدې 3 میلیون امریکایي ډالرو په قضیه کې څارنوالی ته معرفي شوی او د کابل ښار اتمې حوزې هغه ته جلب هم لیږلی دی. امرالله صالح په ولسمشریزو ټاکنو کې د دولت ساز ټاکنیز ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح په لومړنیو پایلو کې تر بریا وروسته نن خبرې ورکړې دي چې دې ډلې هم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره نږدې 6,000 شکایتونه ثبت کړي دي. غزنی ولایت په آبند ولسوالۍ کې د کابل کندهار پر لویه لاره د ترافیکي پیښې له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون 12 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ولسي جرګه د ولسي جرګې ټاکلي پلاوي وایي چې د لوګر په ښوونځیو کې د هلکانو د جنسي ځورونې راپور د پوهنې پر وړاندې دسیسه وه او هغه څوک چې په دې دسیسه کې لاس لري باید قانوني چلند ورسره وشي. پاکستان کې د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو په لومړنیو پایلو کې د ولسمشر محمد اشرف غني په بریا سره خوښي ښودلې ده او هغه ته د بیا ځلې ولسمشر کېدلو مبارکي ورکړې ده. مالیې وزارت د مالیې وزارت سرپرست وزیر محمد همایون قیومي د تیرې دوشنبې په ورځ ادعا وکړه چې سږ کال یې 209 میلیارد افغانۍ عواید یې راټول کړي دي، خو اوس ځینې داسې راپورونه خپاره شوي چې مالیې وزارت له ملي بانک څخه 800 میلیونه افغانۍ پور کړي او په خپلو عوایدو کې حساب کړي دي. هند استخباراتي ادارې خبر ورکړی دی چې د دوی د پلټنو او معلوماتو له مخې د پاکستان استخباراتي اداره غواړي چې په افغانستان کې د هند پر پروژو او ماموریتونو بریدونه وکړي. د پوهنې وزارت مسؤلین وایي په روان کال کې د 2700 ښوونځیو جوړولو چارې 60 سلنه بشپړې کړې دي او راتلونکي کال به 3300 ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي. خوست یو شمېر مدني فعالان د کورنیو چارو له وزارت غوښتنه لري چې په دغه ولایت کې د پولیسو تشکیل ډیر او امتیازات دې لوړ کړي. دوی دا غوښتنه نن د مرغومې څلورمه د قانون د حاکمیت او د ټولنیز نظم د تامین تر لاندې په یوه ولسي غونډه کې وکړې. جلال آباد وروسته له هغه چې د ننګرهار ولایت چارواکي راکړې ورکړې پر مهال د کلدارو په اخیستو بندیز ولګاوه، جلال آباد ښاریان په ښار کې د وړو افغانیو له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي هر کله چې سودا اخلي او دوکاندار ته افغانۍ ورکړي د وړو افغانیو د نشتوالي له امله ځورېږي. کوچیانو چارو د سمون ریاست د افغانیو د ترویج کمپاین پیل کړی او وایي کوچیان به له دې وروسته ټوله راکړه ورکړه ځکه په افغانیو کوي چې دغه پیسې د افغانانو ملي هویت دی. کمیسیون ټاکنو پر پروسې د څار بنسټونه پر دې باور دی که چیرې ټاکنیزو شکایتونو ته په ولایتونو کې قانع کوونکی ځواب ونه ویل شي نو مرکزي کمیسیون به ونشي کولی په ټاکلې موده کې دغه شکایتونه وڅېړي. طالبانو د سولې حرکت هویش غړي چې له هرات ولایت څخه فراته پر لاره ونیولي دي د سولې د حرکت مشر اقبال خیبر رسنیو ته ویلي دي چې طالبانو دغه کس تېره ورځ هغه مهال نیولی دی چې له هرات ولایت څخه فراته پر لار و او تر اوسه یې په اړه هیڅ ډول معلومات نشته. افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ځوان لیګ بریکر او روتو پاچونکی قیس احمد ته چې اوس مهال د خپل هیواد څخه لرې دی او د استرالیا په کورنۍ بیګ باش سیالیو کې په لوبو بوخت دی، نن ورځ یې ورته کوژده وکړه. زعفران د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د وروستۍ ترلاسه شوي او توحید شویو شمیرو له مخې په روان کال کې د زعفرانو د تولید کچه 22 سلنه زیاته شوې ده او 19,490 کیلوګرامه ته رسیدلې ده. امرالله صالح د افغانستان په تیرو ولسمشرۍ ټاکنو کې د دولت جوړونکي ټاکنډلې لومړنی مرستیال امرالله صالح وایي هغه تش په نامه اپوزیسیون چې د ټاکنو بهیر بدنام کوي او عام خلک سرګردانه کوي په اصل کې د خپلو شخصي ګټو په غم کې دي او د طالبانو ایسای اجنډا پر مخ وړي. د سعودي عربستان یوې محکمې د ژورنالیست جمال خاشقچي د وژنې په قضیه کې تورن 15 کسان د مرګ په سزا او درې نور یې په مجموع کې په 24 کاله زندان محکوم کړي دي. محکمې په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په دې قضیه کې ټول 11 کسان تورن وو او له 8 کسانو پرته نور یې بری کړل شوي دي. د سعودي د سلطنتي کورنۍ مخکینی سلاکار سعود القحطاني چې د دې قضیې یو له مشهورو تورنو کسانو هم بری اعلان شوی دی.
سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې په یو خبره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې د روسیې جنگي الوتکو پر هغه ښوونځیو بمبار کړی چې کډوالو پکې میشت وو چې په پایله کې 8 تنه وژل شوي چې 15 ماشومان دي. کندوز یوسف ایوبي د کندوز ولایتي شورا رئیس د اوا خبرنګار سره په خبرو کې ویلي دي چې نږدې 3 اونۍ کېږي چې کندوز ته ښار لویه لاره د لودین په سیمه کې د طالبانو په کنټرول کې ده او دا ډله د تلاشي سیمې رامنځته کړې دي. پاکستان د قبایلو زولو په ګډون له ټول پاکستانه د کمیونټي سکولونو ښوونکي د ډسمبر پر 23مه په اسلام آباد کې د خپلو تنخواګانو لپاره یو وارې بیا احتجاج پیل کړی دی. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې له ورته تازه مهمو او لنډو خبرونو څخه ځان خبر کړئ زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ. مننه له توجه نه مو.